دما کې خلق بی وفا وګرا د دوی نبی سره جفا وګرا د جادوګر د قدر دان یادوي مرګ د نبی اخر زمان یادوي ټول په جرګه شول کافران مسلمان کوي خبرې ظالمان مسلمان په دې جرګه کې حاضر شو ابلیس د کافرانو لوی فدر شو ابلیس ګرم محفل د میټینګونه کوي هر یو جګیږي تقریرونه کوي په جانان غم ټول خاینان یادوي مرګ د نبی اخر زمان یادوي دما کې خلق بی وفا وګرا د دوی نبی سره جفا وګرا د جادوګر د قدر دان یادوي مرګ د نبی اخر زمان یادوي جرګه کې د لعن شیطان وګرا کړي غداري د دې بیان وګرا کوي ویناوي ابو جهل یارا کوي عمل پر جوړ شیطان لنارا ویل ابو جهل چې حمله وکاو وی شیطان بس فیصله وکاو پدی رازی ټول کافران یادوي مرګ د نبی اخر زمان یادوي دما کې خلق بی وفا وګرا د دوی نبی سره جفا وګرا د جادوګر د قدر دان یادوي مرګ د نبی اخر زمان یادوي نبی سردار صدیق مکی نوزی د خپل کور کلی او دیری نوزی کوي وطن پس افسوس او ارمان غم جندي او خیتو یوي پګریوان دا جدائی دا ډیر ګران یارا مسلم اورور هر انسان لفرا جدا شوخ کی پګریوان یادوي مرګ د نبی اخر زمان یادوي دما کې خلق بی وفا وګرا د دوی نبی سره جفا وګرا د جادوګر د قدر دان یادوي مرګ د نبی اخر زمان یادوي لاړو حجاز ته پرېم یند غفار اوسې حجاز کې د کونین سردار وړ زاړ زار استقبال کوي په ګران نبی دوی سره مال ور کوي چې زاروي هر چا پاک حضورا دی بختور ای همایون محصورا وڑا انصار تلعال شان یادوی مرگ دا نبی آخر زمان یادوی دما کی خلق بی وفا وگرا دا دوی نبی سرا جفا وگرا د جادوګر د قدر دان یادوي مرګ د نبی اخر زمان یادوي د جادوګر د قدر دان یادوي مرګ د نبی اخر زمان یادوي